دغه انځور چې تاسو یې پر سکرین وینئ له دې وړاندې به هم یو ځای نه یو ځای تاسو لیدلی وي خو ډیر پام به مو نه وي پر کړی. راځئ نن د دغه انځور پر تاریخ خبره وکړو. دا انځور د انساني تاریخ د یوې ډیرې لوی خونخواري او اوږدې بربادۍ مجبورتیا د یوې لوی غمیزې او مظلومیت یو اوږد تاریخ په ځان کې ساتي. په نړۍ کې دا انځور د یو خورا مشهور ژور او شهکار سیاسي کارټون په توګه مشهور دی، خو په حقیقت کې دا یوازې یو انځور یا کارټون نه دی، بلکې د 19مې پیړۍ د لوی لوبې یعنی د ګریټ ګیم د مفهوم تر ټولو غټ عکاسي کوونکی تاریخ دی. د ګریټ ګیم څه ته ویل کیږي؟ پر دغه موضوع به کومه بله ورځ خبره وکړو. په دې انځور کې تاسو ته 3 اصلي کرکټرونه ښکاري. لومړی کرکټر د ایږ دی چې د روسیې د امپراتورۍ دولتي یا سرکاري نښه ده. زمری د برطانیې یعنی د انګریزانو د امپراتورۍ دولتي یا سرکاري نښه ده. په منځ کې ولاړ سړی د افغانستان د هغه وخت پاچا امیر شیر علي خان دی چې په ډیر تشویش او مجبورتیا کې د دواړو وحشي ځناورو ترمنځ راګیر دی. دا انځور یا کارټون په 1888 عیسوي کال کې د سپټمبر پر 13مه نیټه شاوخوا 148 کاله مخکې د لندن په یوې خورا مشهورې طنزیه او سیاسي مجلې پنچ میګزین کې خپور شوی و. د دې انځور انځورګر د انګلستان د هغه وخت مشهور کارټونیست او رسام جان ټینیل دی. دا انځور د سیو می فرام مای فرینډز یعنی زما له دوستانو ما وژغورئ تر عنوان لاندې خپور شوی و. تر انځور لاندې د باچا شیر علي خان دغه وینا هم لیکل شوې وه چې زه له خپلو دښمنانو څخه ځان ساتلی سم، خو له خپلو دغو دوستانو مې وژغورئ چې زما غیږ ته د رالوېدو هڅه کوي. اصل خبره دا ده چې انګریزانو او روسانو دواړو افغان باچا ته وویل چې موږ د ملګري یو او غواړو ستا له هېواد څخه دفاع وکړو، خو په حقیقت کې هغوی د ملګرتیا په نوم د افغانستان په کورنۍ چارو کې داسې لاسوهنه کوله لکه غوښه خوړونکي ځناور چې پر یوه بې دفاع او خوارهبوښکي ښکار برید کوي. په کال 1888 کې روسانو خپل یو استازی یعنی سفیر په زوره کابل ته ولېږه. کله چې انګریزانو دا خبره واورېده نو هغوی سمدستي له باچا شیر علي خان څخه غوښتنه وکړه چې د انګریزانو یو پوځي استازی هم په کابل کې ومني. باچا شیر علي خان هڅه کوله چې د روس او برطانیې په دغه شخړه کې بېطرفه پاتې سي، یعنی نه د روس لوري ته ولاړ سي او نه د انګریز، خو انګریز د هغه بېطرفي قبول نه کړه او په همدا کال یعنی په کال 1888 کې پر افغانستان برید وکړ چې په تاریخ کې د افغان انګریز دویمه جګړه نومیږي. او د همدې جنگ په پایله کې د افغانستان څخه دغه پښتني سیمې د ګندمک تر تړون لاندې راجلا کړلې چې اوس د پاکستان برخه دي. تاسو یو ځل بیا دغه انځور ته په ځیر وګورئ چې د افغانستان باچا امیر شیر علي خان په رک منځ کې بند پاتې دی. دغه منځني حالت ته په سیاسي اصطلاح کې بفر سټیټ یا بفر زون ویل کیږي. د بفر سټیټ یا بفر زون په اړه به وروسته جلا خبره کوو. دمګړی ډیره مننه. کور ودان.